وکیل صاحب تاسو ته څه فکر کوئ چې امریکا په دې وروستیو کې پاکستان ته څو ځلې اخطارونه ورکړل چې پاکستان باندې به برید وکړي هغه ډلې چې هلته شته دي که دوی اقدام ونه کړي دوی به برید وکړي حتی د بهرنیو چارو وزیر یې په کلکه ورنه وغوښته چې دوی به برید وکړي هلته فکر نه کوئ چې مولانا فضل الرحمن او د دې ترڅنګ نور مذهبي ګوندونه چې دي دوی دې نه ډار شوي چې ګواکې په هغه تور لست کې د دوی نومونه شامل نه شي او یا هم لکه حقاني شبکې غوندې په دوی باندې هم کوم برید ونه شي له ډاره دغه څرګندونې کوي چې مثلا ډیموکراتیک خبره کوي یا وایي چې موږ قانون ته احترام لرو دا مسایل مطرح کوي بسم الله الرحمن الرحیم مننه اصلا د مولانا فضل الرحمن په خبرو باندې په یو څو ټکو کې تبصره کول پکار دي دا چې مولانا ادعا وکړه یا مثلا اعلان وکړلو چې زموږ مبارزه به په تشدد ولاړه نه وي د دیموکراتیکو اصولو او د پاکستان د آئین د دوی په اصطلاح د قوانینو مطابق به موږ خپلو اهدافو ته ځان رسو دا هغه اعلان دی چې امریکې ته وکړو امریکې اخرنۍ فیصله او اخرنۍ خبره دا ده چې د پاکستان حکومت ته وویل اعلان یې وکړو موږ او تاسې شاهدان یو چې د حقاني ډله او په پاکستان کې هغه نورې تندروه ډلې چې د سیمې امنیت ته خطر پېښ کړی دا باید د پاکستان حکومت ووایي اوس د مولانا صاحب فضل الرحمن د اعلان معنا دا ده چې که پرون زه جنګېدوم نن ما د جنګ نه لاس واخیستو امریکې ته اطمینان ورکړي بنیاد یې چې دی چې د پاکستان نه د جګړې مخه وګرځوي که پرون زه جنګېدوم نن ما د جګړې نه لاس واخیستلو هغه خلک چې ته هغوی ته توندره ووایي د هغوی رهبري زما څه ده اعلان یې داسې وکړو چې طالبان نشته په پاکستان کې یوازې زه وم جګړه مې بس کړه ختمه شوه خبره دا یو خبر و امریکې ته اما بله خبر دا وه ده چې خطرناکه دا وه د پاکستان د بچ کېدو په خاطر باندې او د خپلې ډلې د بچ کېدو په خاطر او په خپله د شخصا د خپل ځان د بچ کېدو په خاطر باندې دا اطمینان پاکستان ته ورکړل شو بله خبره دا شی وه چې دوی اعلان وکړو چې موږ د افغانستان په ډلو کوم تاثیر نه لرو او د افغانستان کې کومې ډلې چې جنګیږي که هغوی جنګیږي موږ یې پلوي کوو د هغوی مبارزه په حقه ده په دې برخه کې یوه خبره داسې وکړه چې دا درې واړه خبرې دا دواړه خبرې چې موږ جنګ بس کوو د تشدد نه غیر تشدد ته ځو او د بلې خوا نه که په افغانستان کې څوک جنګیږي دا د دوی خپله خوښه ده موږ ورباندې تاثیر نه لرو اما په حقه دي طرفداري یې کوو د امریکا په مقابل کې چې جنګیږي ملاتړ کوو دې عقاید هغه وویل شو دیوبند ویل شو دغه ځای کې ماته یو څو پوښتنې پیدا شوې چې زه یې پخپله د مولانا صاحب نه کوم اول عقاید دیوبند که چیرې په فزیکي لحاظ باندې چې امریکایان په افغانستان کې موجود دي جواز دا شی وي چې د امریکایانو سره جګړه وشي خو 50 کاله کیږي چې په پاکستان کې په فزیکي لحاظ باندې امریکا موجوده هغلته څنګه حکم داسې کوي چې هغلته باید جګړه ونه شي دلته باید جګړه اساسي پوښتنه هم دا دی دا د یوه پوښتنه که چیرته په دې منظور وي چې د افغانستان حکومت او نظامی قواوې د مسلمانانو په ضد جنګیږي په سیمه کې نو خو د دفاع لند دپاره د پاکستان اردو او امنیتي قواوې او د افغانستان امنیتي قواوې او د امریکې مشترک یو کمیسیون لري په جګړه د دوی چې د جنګیالیو په ضد څنګه افغانستان کې جهاد روا شو د افغانستان په حکومت او هغه حکومت چې جنګ کوي هغلته جهاد نه دی روا د پاکستان حکومت په خپل اعلان کوي چې مثلا په سوات کې په جنوبي وزیرستان کې په سلګونه کسان وایي چې وسلوال ډلې موږ له منځه وړي وژلي دي بله پوښتنه دا کوم چې دا زه مولانا صاحب نه پوښتنه کوم بله پوښتنه زه ترې نه دا کوم
د څوک چې اوس مولانا فضل الرحمن هغوی ته مجاهدین وی همدغه خلک چې په افغانستان کې حکومت په لاس کې و طالبان د پاکستان نه بمبارېده په افغانستان کې مولانا صاحب څنګه اوس هغلته جهاد منع کوي یو دویمه بله خبر دا شی دی که چېرته د نظامي پروتوکولونو مسله واوسیږي خو 50 کاله کیږي چې نظامي تړونونه پاکستان د امریکې سره لري مګر افغانستان یې لا تر اوسه نه لري او خبره په کشمکش او په جنجال کې پرته ده که چېرته د مرستو په لحاظ شي د پاکستان د فوز 80% مصارف امریکا ورکوي خو که افغانستان یې واخلي وایي ته کافر یې په تا کې جهاد روا دی ډېره مننه کوم انشاءالله بېرته ګرځم مجید صاحب تاسو ته